نثار وحدت و درویش رسولی بازیکنان کرکت کشور اینجا در استودیو تولوز با خود داریم. خیلی خوش آمدین آقای وحدت و نثار جان. تشکر. در ابتدا میشه که از خود پرسان کنم نثار جان، چطور شد که تونستیم جام آسیا را ببریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې اول د سترې بریا ټول ملت ته مبارکي وایم. یقینا موږ چې کله د ټورنمنټ ته تلو هغه نه مخکې موږ ډېره آمادګي ورته نیولې وه. موږ کابل کې تمریناتي کیمپونه ورته کړي وه. هغه نه بعد موږ چنای ته لاړو انډیا ته، هلته زموږ ورته 20 ورځې کیمپ و تمریناتي. نو موږ د هر لحاظ نه پوره پریپیر ورته آماده ولو دې میچ ته، او ټول هلکان ماشاءالله ډېر ښه ودرېدل دې ټورنمنټ کې. همدغه وجه و چې موږ دا اتلولي خپله کړه. مشخصا چه مدت آمادگی گرفته بودین برای مسابقات؟ دا آمادگی ډېر وخت نه روانه وه، د شپږیزې نه روانه وه. د شپږیزې نه بعد موږ بیا لاړو بنګلادیش سره میچونه هم دوستانه او سیریز هم ورسره. د هغه نه بعد بیا د کابل کې موږ کیمپ وکړ. د هغه نه بیا دلي ته چنای ته لاړو، هلته موږ تمریناتي کیمپ ورسره. نو دا د شپږ میاشتو نه موږ دلته آمادګي نیولې وه. چه باعث شد که تونستیم این جام را ببریم در بین کشورهای قدرتمند مثل پاکستان که یکی از مدعیان قهرمانی آسیا بود؟ د ټولو لوبغاړو محنت و خپل د کوچ سټاف چې محنت یې موږ سره وکړو، د کرکټ بورډ یې لاس و، ځکه چې موږ ته هغه شان برابر کوم چې موږ ټول پلیرانو هغه د ضرورت و. په هغه ویکټو کې هغه راونډو کې موږ ته تمریناتي میچونه واخیستل چې همدغه سیم ول، ډېر فرق یې نه کول. نو موږ د کرکټ بورډ ډېر غټ لاس و دی کې، او نور ماشاءالله ټول لوبغاړو ډېر محنت او ډېر په اتفاق سره موږ کولی شو. بسیار خوب. درویش جان، در مورد میشه که شما بگین چی حس دارین که تونستین جام بگیرین؟ ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ دا جام وګټه. واقعیت څه چې نثار وحدت خبرې وکړې، هغه دپاره موږ ډېر زیاتې آمادګیان نیولې وې، او هغه دپاره ډېر زیات کیمپونه موږ کړي وو. په شپږیزه میچونه هم هغه کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې. بهرني لوبغاړي هم راغلي وو، هغوی سره هم لږ تجربه نوره هم زیاته شوله. بیا هغه نه پس موږ بنګلادیش سره سیریز و چې هغه موږ وګټه، هغه سیریز هم راوړه. او هغه نه پس بیا موږ خپل کیمپ په چنای کې تقریبا د 18 ورځې کیمپ په چنای کې او 6 ورځې په دلی کې و چې هغلته هم 3-4 میچ هم وکړو. نو ډېر زیات ورته آماده و، نو همدغه وجه و چې موږ دا کپ وګټه. بسیار خوب. در مورد بازیکن‌های خارجی گفتین، در ترکیب از بازیکن‌های خارج از افغانستان هم شرکت داشتن؟ چطور یعنی؟ بازیکن‌های خارجی قبلا گفتین نه؟ بازیکن‌های خارجی هم در ترکیب تیم ملی بود؟ نه، از دا خو چیز شپږیزه را میگیم که شپږیزه بودن، ما که تازه مسابقه کردیم. خب بسیار خوب. در مورد که خودت در بازی مقابل امارات بسیار خوب درخشیدی، دلیلش چی بود؟ نتیجهش همی بود که دام پلانایی را که بر ما کوچ داده بودن و کپتان، با اون پلان ما پیش رفتیم و ما توانستم 2 سنچری بزنم و با یو ای ما کلان تارگت بتیم و ما مسابقه را ببریم تا که به سیم فاینال را پیدا کنیم. بسیار خوب. خودت چگونه کرکت شروع کردی و چطور به تیم ملی راه یافتی؟ کرکت خب بسیار از وقت میکردم، تقریبا 5 سال میشه کرکت شروع کردیم. دیگه دمی خود کابل شروع کردیم، اکادمی نشنل کابل. دیگه آهسته آهسته ما تو ولایتی کردیم، باز ریژن مسابقه بدوره کردیم، اصلا نمو تو آهسته آهسته تیم ملی. دقیق از چند سالگی شروع کرده بودی کرکت؟ 14 ساله بودم. بسیار خوب. هدفت هم مشخص بود که بعد به تیم ملی راه بیافتی؟ چرا کوشش میکنم. در مورد این بازی ها سطحش میشه که بیشتر بگی چگونه بودی؟ جام آسیا سطحش بالا بود، پایین بود، چگونه بود؟ آسیا خوب تیما بودن، تقریبا 8 تیم بودن، 2 گروه بودن، 2 پاکستان، هند، سریلانکا، بنگلادیش، یو ای بود، مالیشیا بود، افغانستان بود. 8 تیم بود، بسیار خوب تیما بودن. این سال میشه مسابقه های شکر بسیار خوب تیما می باشه دیگه. خوب تیما بود دیگه، نسبتا ما برش آمادگی گرفته بودیم دیگه، ما توانستیم که جام ببریم. در مورد مربیتان چقدر راضی هستین از مربیتان؟ بسیار زیاد خوش هستیم. مربی ما خونم آمده و اوم خارجی است که اندی مورز نام داره که از ما بسیار زیاد خوش هستیم. و کدام کرکت را کرده دیگه اونم تجربه خود که ما شریک میکنه، ما دیگه پیش چیزی را که میگه ما را تعقیب کردن میریم دیگه، ما هم پیش رفته میریم. تشکر. نثار جان،
استقبال مردم چگونه بود وقتی که آمدن کابل؟ ماشاءالله ډېر تود هرکلی دی مونږ که مونږ دومره نه اکسپیکټ کوو چې مونږ دومره تود هرکلی اوسي خو چې کله دلته راغلو د خپل مشرانو ولیده نور د هېوادوالو مو ولیدل موږ ډېر زیات خوشحاله شو ځکه مونږ روحیه نور هم قوي کړې انشاءالله چې مونږ ورلډ کپ کې هم ډېر مونږ دا بیک اپ وکړي دا تشویق ماشاءالله ډېر تود هرکلی و مونږ ته. بسیار خوب. چقدر میتونه این تشویق ها و ترغیب ها به خاطر رشد کرکت موثر واقع شود؟ داسې دا ډېر سپورټ لري مونږ ته دا ډېره معنا لري مونږ ته ځکه چې مونږ خپل هلته راغلو مونږ دومره زموږ ذهن کې نه و چې مونږ ته داسې هرکلی نو د دې نه ډېر خوشحاله یو مونږ او دا ینګ پلیرانو ته د مونږ پلیرانو ته ډېره فایدهمند ده. احساستان زمانی که جام را گرفتین و قهرمان آسیا شدین بین غول آسیا آمدین جام قهرمانی را بالای سر بردین چه احساس داشتین؟ احساس به تاسو ته په خپل لفظو کې ونه سم ویلی ځکه ډېر زیات خوشحاله و د حتی د دغه لغات بدن نه لرم چې هغه احساس درته ووایم ځکه چې دونه غټ ټیمونو په خلاف سره دونه ډېر ټیمونه ول چې مونږ نه ډېر کرکټ ایکسپیرینس لري هر شی لري د هغو په مقابل کې مونږ داسې میچونه وګټي په دومره غټ مارجن سره مونږ دا وګټو نو ډېر زیاد خوشحاله و. بسیار خوب. در مورد ای که استقبال مردم و ماجرای ما کنج بود چگونه بود؟ واقعا از تان استقبال کردن؟ د ملیشا؟ بله. والته ډېر خلک راته هم دلته چې کله موږ فاینل وه په تېره دی کې ډېر زیات خلک راسره راغلل چې موږ سپورټ کړي خپل ټیم سپورټ کړي خپل وطن سپورټ کړي ډېر زیات خلک هلته هم فاینل ته راغلي وو. بسیار خوب. با توجه به ویدیویی که در صفحات اجتماعی رد و بدل شد نشان میداد که شما بسیار خوش بودین. بعد از او چی گذشت؟ در هتل چی گذشت و چگونه استقبال کردین از جام خودتان؟ مونږ چې کله کوم ټور ته ځو نو مونږ هسې خاص داسې سوشل میډیا د فیسبوک ویډیوګانو ته مونږ دومره خاص وخت نه ورکوو او نه مونږ ته غوي نو مونږ خپل پریکټس کړو خپل آمادګي خپل میچ هم وکړ او خپل ډېر زیات خوشحاله و نو دو شام ته دومره خاص نه و. بعد برمیگردیم و